نیالګي کینولو په دغه بهیر کې مو ونډه واخیسته او راغلو تر څو دلته دغه یو مقدار ونه کینوو تر څو هم د دغه صنعتي پارک په سمسورتیا کې او د دې صنعتي پارک په ښکلا کې یو ښه نیک اقدام وي او ترڅنګ یې وسو کولی چې نورو خپل هیوادوالو ته هم ذهنیت ورکړو تر څو په دغه بهیر کې ونډه واخلي نه یوازې صنعتي پارکونو کې بلکې د افغانستان په ټولو برخو کې باید خلک خپل دغه ملي مسؤلیت ادا کړي او دغه پروسه او بهیر کې ونډه واخلي. د محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیر صاحب د تجارت نړۍ مننه کوو چې زرغون کمپاین د صنعتي پارکونو نه شروع کړه او په دې کمپاین کې به ان شاء الله په زرګونو نیالګي د کابل په صنعتي پارک کې او په نور مختلفو پارکونو کې کېنول شي چې د صنعتي پارک مو لا ښکلا پیدا کړي او یو صحي فضا رامنځته کړي. نیالګي د کینولو د هغه پیام چې جناب محترم وزیر صاحب صنعت او تجارت نورالدین عزیزی صاحب ټولو صنعتکارانو ته پیام ورکړو چې باید د خپلو کوڅو کې سړکونو کې فابریکو کې خپل نیالګي کینوي تر څو دغه نیالګي اکسیجن تولید کړي او دغه اکسیجن د زموږ د هغه کارګرانو چې ستړي ستومانه راوځي او دوی دغه نه استفاده وکړي او یا دغه ټول په دغه ساحه کې یو شنه ساحه جوړه شي. د دې په حمایت باندې نن دغه کمپاین موږ شروع کړه چې ان شاء الله تعالی په دې ساحه کې به دا نیالګي کینول کېږي او د ټول صنعتکارانو زما هیله ده چې هغوی په هر خپله مخه کې که 10 نیالګي وي که 100 غواړي که داخل کې څومره د محیط زیست دپاره ساحه غواړي دا ټوله باید شنه شي په هغې کې نیالګي کینول شي په هغې کې ګلان کینول شي او یو پارکۍ صنعتي نه یو ماډرن او یو ښکلی ښایسته تک شین یو صنعتي پارک جوړ کړو چې دا به زموږ خپله چې صنعتکاران په دې کې راوځي د دې نه یو استفاده کېږي اکسیجن او دې سره سره زموږ هغه کارګران چې بیا تکرار وم چې هغه ستړي ستومانه ماشین نه کیمیکالو نه راوځي چې هغه پاکه صافه ښایسته اکسیجن تنفس کړي د دوی د صحت دپاره به ډېره مهمه وي. ساحې سبز کې په دې ځای کې دغه نیالګي کینوو او ان شاء الله تعالی دغه لړۍ به دوام لري او هره ورځ به تاسو ګورئ ته هر فابریکې سره او د هغوی مخه به ان شاء الله شنه کېږي. ما به خاطر حمایت از رهبری وزارت محترم صنعت و تجارت که کمپاین ملی نهالشانی را اینا برای انداختن، خوشبختانه که فابریکات ذوب‌آهن افغانستان همیشه در همچون مسائل پیش قدم بوده و در این کمپاینی که امروز شما شاهدش هستین که به ده ها اسلحه نهال در پارک صنعتی غرس میشه است به کمک فقیری استیل، خان استیل و ملی استیل می باشه که میلاد استیل هم برنامه بعد از چاشت خود داره و ما پلان داریم که به هزارها اسلحه نهال در پارک صنعتی توسط فابریکات ذوب‌آهن افغانستان غرس بکنیم تا یک فضای سرسبز و فضای دلانگیز به کارگرها و کارمندانی که در اینجا کار میکنن برای از اونا هدیه بدین. ما میگیم که به عوض بندی ساختن یک پرنده بیایید یک نهال غرس بکنیم تا طبیعت زیبا و طبیعت سرسبز به نسل‌های آینده هم تحفه بدیم. در ادامه کمپاین ملی که از طرف وزارت صنعت تجارت افتتاح گردید، شرکت فقیری استیل همچنان شما شاهد هستین که سهم گرفته
پروسه نهالشانی تنها یک پروسه عادی کاشت درخت نیست، بلکه سرمایه گذاری است برای آینده افغانستان. خود درخت یعنی منبع حیات است. بنابراین از تمام صنعتکاران ما خواهش میکنم که در این پروسه بزرگ ملی سهم بگیرن تا یک افغانستان سرسبز داشته باشیم. بخیر باشیم. Jola